ژبه د یو قوم شناخت دی او باچا خان بابا فرمایلی دي چې د کم کام نه ژبه ورکه شي کام ورک شي او چې کم کام ته ژبه سپکه شي نو کام سپک شي نو یقینا چې موږ له خپله ژبه هېرول نه دي پکار او نورې ژبې چې هر څومره زده کړو ماشومانو ته یې ور زده کړو خو چې بنیادي تعلیم ولا په خپله مورنۍ ژبه کې ورکړو په دنیا کې ډېرې زیاتې ژبې ویلې کېږي خو څه ژبې چې کوم دي نو هغه ژوندۍ ژبې دي او څه په مړې کېدو دي او څه په د ځان کدل په حالت کې دي خو زموږ دا ژبه چې دا پښتو ژبه دا د نن 4-5 کاله مخکې په 43 نمبر و د دنیا په ژبو کې او اوس چې کوم دی دا تعلیمي اعتبار سره دا په 33 نمبر باندې راغلی ده نو دا د تعلیم خبر هم ده او د نصاب خبر هم ده او د کتاب خبر هم ده بل دا چې ژبه چې کوم دی نو د قوم شناخت دی په دې باندې دا زموږ پېژندګلو ده موږ پې پېژندی شو نو زموږ استادانو له هم پکار دي چې هغوی په سکول کې ماشومانو ته پښتو ژبه زده کړي خو بیا حکومت له هم دا پکار دي چې هغوی په سکولونو کې د پښتو ژبې استاد مقرر کړي ځکه چې په د میډل نه والې تر های سکول او هایر سیکنډري سکوله پورې د هر مضمون استاد شته خو د پښتو ژبې استاد نشته نو کومه ژبه چې اقتصاد سره نه تړلې هغه ترقي نشي کولی نو دا به چې په دې کې کیډر راشي د پښتو استادان مقرر شي دا به ترقي وکړي دا به مخ په وړاندې لاړ شي او بله ډېر زیات پښتو ویونکي به په روزګار هم شي هغوی به چې چا بی اے کې پښتو ویلې ده یا بی ایس کړی دی یا ایم اے کړی ده یا ایم فل یا پی ایچ ډي کړي دي هغوی به په روزګار هم شي او ماشومانو ته به صحیح پښتو هم وښودلی شي او هغوی چې بیا به شبدا نه وي چې ما له پښتو نه راځي یا زه په پښتو ویلو شرمېږم اوس لکه چې موږ چا نه تپوس وکړو چې هلکه ته څه وایې څوک وایي چې زه کیمسټري وایم او څوک وایي زه باټني وایم څوک انګریزي وایي نو هلکه پښتو ویلی وي پښتو مال نه راځي د نه راتلو مطلب دا نه دی چې هغه نشي ویلی خو هغه لوستی نشي هغه ته استاد ښودلی نه ده په سکول کې نو چې استاد پیدا شي نو شاگردان به خود پښتو ژبه زده کړي هغه د سیف الرحمن شریف صاحب شعر دی چې د جومات استاد عرب دی او په مکتب کې ګډیوال دی یو استاد راله پیدا کړي خو پښتون راله پیدا کړي